السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد او ژوندي لره. الله تعالی جل جلاله مو تل په خپلو کارونو کې کامیاب او بریالي لره. محترمینو، ډیرو دوستانو غوښتنه کړې ده د مال د برکت په باب باندې، د کاروبار د برکت په باب باندې، فرزق کې د ترقی په باب باندې. مثلا زه یو کار کوم، په هغې کې الله پاک راته برکت واچوي، نورم پر مخ باندې ولاړ شي. یا زموږ په کور کې ډیر اتفاق ده، اتحاد ده، موږ بیریږو، هسې نسي په مابینځ کې مې اختلاف راسي، یا د خاوند او د ښځې تر مابینځ اتفاق ده او دوی غواړي چې دغه اتفاق کې نوره ترقي راسي، په دې محبت او مینې کې نورم پرمختګ راسي. یا په ملګرو په مابینځ کې اتفاق او اتحاد ده، غواړي چې نورم په دې کې ترقي را نصیب سي. یا د رشتې په باب باندې غواړي چې په دې کې نورم ترقي الله راکړي، نور مو هم په رشته کې ګرانوالی سره راسي. د دې ټولو لپاره دوستانو زه نن یوه بهترینه اسانه وظیفه درښیم، مجربه وظیفه درښیم چې ډیره اسانه ده او شناخته وظیفه ده. انشاءالله الله پاک جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره ستاسو په مال، ستاسو په اولاد، ستاسو په کور، ستاسو په محبت، ستاسو په انډوالي، په دې ټولو کې الله پاک جل جلاله برکت در واچوي او الله پاک جل جلاله به په کار کې ترقي در نصیب کړي. مثلا یو سړی د کاروبار کوي، کاروبار یې پر مخ باندې نه ځي، مخ ته د ده کاروبار ترقي نه کوي، پسلویږي نه، هغه دې په دې وظیفه باندې عمل وکړي. انشاءالله الله پاک جل جلاله به د لږ ورپو کاروبار په ډېر کم وخت کې پر مخ باندې بوځي او الله پاک جل جلاله به له دې کاروبار څخه دته ډېرې پیسې وروګټي او د ده کاروبار پر مخ باندې ولاړ شي. په کور کې د اتفاق لپاره، د اتحاد لپاره، د برکت لپاره اکثره وخت خلک د پیسې ډېرې ګټي، تر حد زیاتې پیسې ګټي. په کور کې 4-5 نفره د کاروباري، خو ګټه نه معلومیږي، پیسې راځي، برکت نه وي پکې کې. داسې خلک تاسو پوښتنه جنو کې چې څومره تنخواه دې وي، بیخي په لکاوو تنخواوې یې وي، لیکن چې پوښتنه جنو کې چې د کور کاروبار دې څنګه ده، د کور چلند گزاره دې څنګه ده، دا وایي والله ګزاره نه کېږي، ګرانې ده ډېره، ځکه صرفې ډېرې وي خو د ده په کور کې برکت نه وي. نو ځکه صرفې چې هر څومره ډېرې شي چې برکت نه وي، بیا هغه ځای نه نیسي. خو روپۍ چې هر څومره کمه وي، لږ وي، په کور کې برکت وي، په غرفو کې برکت وي، هغه روپۍ بیا ځای نسي. نو دوستانو د ټولو برکت لپاره، په مال او په دولت کې برکت لپاره، په اولاد کې برکت لپاره، په کور کې د برکت لپاره، په کاروبار کې د برکت لپاره، د دې ټولو لپاره یوه مجربه عمل درښیم چې ډېره خوندوره وظیفه ده. په دې باندې عمل وکړئ، انشاءالله الله تعالی جل جلاله به ستاسو په کار کې برکت واچوي، په کاروبار کې، او هغه پیسې ستاسو کور ته راوړئ، په هغه کې به الله پاک جل جلاله برکت درته واچوي او ستاسو په کور کې به الله تعالی جل جلاله برکت واچوي. دوستانو هغه وظیفه دا ده، تر دې مخکې چې تاسو دا وظیفه کوئ، راسې هغه وظیفه درښیم، خو دا ویډیو به ضرور له نورو ملګرو سره شریک کوئ. هغه وظیفه دا ده دوستانو، اودس به کوئ په اوداسه سره. کله چې اودس وکړئ، له هغه وروسته به یو صفا کاغذ راواخلئ. کله چې مو صفا کاغذ راواخیستئ، مثلا دی کاغذ چې پر هغه باندې خط نه وي لیکل شوی، او هغه قلم به پیدا کړئ چې مثلا پنسل نه ورته وایي، چې تور خط یا مثلا شین خط چې وي، هغه قلم به پیدا کړئ، هغه به راواخلئ، قرار به ورته کښېنئ یو ځای په ښه ارام ځای کې چې څوک نه وي. راولاړ به سي، اول به اعوذ بالله و بسم الله ووایاست، له هغه وروسته به درود شریف ووایاست، درود ابراهیمي چې اللهم صل اللهم بارک ده. کله چې مې دا وویل، له هغه وروسته به په دغه اعوذ بالله و بسم الله په اوداسه سره دغه نقشه چې ما تاسو ته پر سکرین درکړې ده دا به ولیکئ، خاص په دغه ډول باندې. اوله وار به دغه آیات ولیکئ، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. له هغه وروسته به لاندې بسم الله شریف ولیکئ. له هغه وروسته به داسې 3 خانې دي، وینئ، دغه 3 خانې به پر دا لیول باندې ولیکئ. په اول کې به یا الله ولیکئ، بیا به یا رحمان ولیکئ، بیا به یا رحیم ولیکئ، بیا به یا مالک ولیکئ، بیا یا رزاق ولیکئ، یا قادر ولیکئ، بیا یا رزاق ولیکئ، قل هو الله احد بیا ولیکئ په دې بله خانه کې، بیا یا رزاق ولیکئ، بیا الحمدلله ولیکئ، بیا یا رزاق ولیکئ، بیا الحمدلله ولیکئ، بیا یا رزاق ولیکئ، بیا الله الصمد ولیکئ، بیا یا رزاق ولیکئ.
سدا د الله پاک جل جلاله نومان دي. لغه وروسته بیا داسې لاندې خطه داسې دا به کش کړي، خط کوي، لغه وروسته به دغه توري بیا ولیکي الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوي العزیز. داسې مې کله ولیکل په اعوذ بالله او بسم الله سره، لغه وروسته به بیا یو وارې درود شریف ووایاست، په دې کاغذ باندې به جفت دا کاغذ به راواخلئ. که چیرې ستاسو دوکانداري وي، هره دوکانداري مې وي، چې هر دوکاندار وي، هره دوکانداري مې وي، په دوکان کې به یې راوځړوئ، داسې خوندي ځای به یې راوځړوئ. نو کله چې تاسو په دوکان کې راوځړوئ، الله پاک جل جلاله به د دې نقشې په برکت سره چې د الله پاک جل جلاله نومان دي، دا ډېر له طاقت او له قدرت څخه ډک نومان دي، په دې کې ډېر تاثیر الله پاک جل جلاله یخی دی. نو داسې کله تاسو راوځړوئ، انشاءالله دغه په برکت سره به ستاسو د دوکان ګراهک ډېر شي او ستاسو کاروبار پر مخ باندې الله پاک جل جلاله نور بوزي او ستاسو سودا به هم زیاته شي. خو که غواړئ په کور کې مو برکت ولویږي، بیا راواخیستې د کور هره کوټه په هغه کې کمره خونه په هغه کې ښه لوړ محفوظ ځای راوځړوئ چې کوچنیان لاس نه ورباندې وهي. او دا داسې نقشې وي چې بازار کې جوړې هم خرڅېږي او هغه مه اخلئ، ځکه چې دا په خپل لاس باندې ولیکئ. که تاسو خط نه وي بل چاته ووایاست، هغه به در ولیکي. دغه زبر وزیر سر باندې لیکلی شد چې دا که ولیکئ خو ډېره ښه خبره ده، که نه ولیکئ پروا نه لري. دا په کور کې راوځړوئ، چې په هر ځای کې په کور کې ویل ته راوځړوئ، انشاءالله الله پاک جل جلاله به دې برکت کې ستاسو په کور کې برکت ولویږي د دې په سبب سره، او ستاسو مابین کې مینه او اتفاق او اتحاد او ورورولي راسي، او د ښځې او د خاوند تر مابین مینه او اتفاق راسي د دې په برکت سره. دوستانو ډېر مجرب عمل دا وکړئ، انشاءالله الله پاک جل جلاله به د دې په برکت سره ستاسو په کاروبار او مال او اولاد کې برکت در واچوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.